به دو کارونه او دو شرطونه په نیک عمل کې نور دي چې هغه کله په عمل کې نه عمل نه قبليږي. یو اخلاص دی چې انسان کې به اخلاصي عمل چې کله کې خالص د الله رضا لپاره به کې عمل کې منیت کې عمل کې څنګه اخلاص پیدا کیږي. عمل کې اخلاص د څه پیدا کیږي کله چې د ار نیکی کولا اول کې پکې نیت وکړي چې الله دا عمل زستا لپاره کومه. کوم عمل کې چې اخلاص نه کاغه ار څومره مزیداري الله رب العالمین نه قبلای. خو کله عمل او اخلاص پکې دغه عمل الله رب العالمین په ډیر څه باندې قبلای ځانته. او دریا نه ځان ساتل پکار دی، د ځان خودل نه، د سمعت نه، خپل احوال بل چاته اورول د دین ځان ساتل پکار دی. کله چې انسان کې سمعت ځان خود نه ریا پکې نیک عمل کوي خو لیکن دریا د بارا د عمل الله رب العالمین ته قبليږي. عمل به کله قبول شي چې کله عمل کې اخلاصي. او بل شرط عمل د پاره د نیک عمل د پاره کته نیک عمل وکم والله قبول کی هغه دا چې اي يكون على طريقه محمد صلى الله عليه وسلم. نیک عمل به د نبی په طریقه باندې کې کچیرته ته ډیر نیک عملونه وکي او د نبی طریقه به کې نه. د دې مثال د هغه دروال لوټ دی او روپۍ ام د هغه اصلي روپو په شانی خو لیکن دا دروالي دا نه چلیږي. طابم نیک عمل کلی خو لیکن ستا عمل به دروال دی د الله په نسبت نه قبليږي چې د نبی طریقه پکې نه. که ار څومره نیک عملونه وکي متور مثال د ماسپخیم د فرض مونږ د 4 رکعات دي یو سړی وای چې زه د 5 کومه څه چل به وشي نو تا د نبی په طریقه باندې ونکه کته لس رکعات موکله فرض مونږ د لس رکعات کا د ستانه نه قبليږي. نو عمل به کله قبول شي چې عمل کې اخلاص او د نبی په طریقه باندې که ار څومره لږ عمل او د نبی په طریقه باندې نو د عمل الله رب العالمین قبلای. او د نبی طریقو تسبق نه دي کتل پکار کده نبی ار طریقه دا هغه کې اجر دی هغه کې ډیر غټ خیری چې کوم د نبی طریقې نو د نبی طریقې تسبق نه دي کتل پکار. باز خلک څوک د نبی یو طریقه وکي هغه د سګوري لکه يهودي نو تاکي به ایمان کوم ځکه پاتې شي چې ته د نبی طریقې ته د يهودي په نظر باندې ګوره بلکې د نبی طریقې ته چې سپک وکتل نو کته ارزم نیک عمل کړي تا جهادونه کړي او تا صدقې ور کړي او زکاتونه دی ور کړي او د نبی معمولی عمل ته سپک وکتل دا مسواک ولې نه دی په دې په ستا مسخره وکړه ستابه زه جهنم دی او ته قطعا جنت ته داخل نشي د جنت بي بمینینی کته چیرته د نبی وی طریقې په مسخره وکړه نو عمل به اله قبليږي چې عمل کې د نبی طریقې او د نبی په طریقه باندې عمل وکړي.